وزیای د پښتین یې خو پذیرک شګولینه وکې د بلوچي رواج د ستر پړتاګینه وکې. مننه. د غرکزې ګولا چې د هر ډول زاخته ګډیزې ګولا په هره یوه وروکسې مو تیزې ګولا تاریخ د یویر کو او خپل رسم او رواج د یویر کو په پرسو ترسو تژغیږه خو نن آج د یویر کو او زیای د پښتین یې خو پذیرک شګولینه وکې د بلوچي رواج د ستر پړتاګینه وکې. مننه. مننه. تاریخ د یویر کو او خپل رسم او رواج د یویر کو په پرسو ترسو تژغیږه خو نن آج د یویر کو زیای د پښتین یې خو پذیرک شګولینه وکې د بلوچي رواج د ستر پړتاګینه وکې. ته د کرسټنې د مذهب په ځون نوم ریګن کښېږدې او د پټاڼیونه د رواج په سر شه ریبن کښېږدې. ته د کرسټنې د مذهب په ځون نوم ریګن کښېږدې او د پټاڼیونه د رواج په سر شه ریبن کښېږدې. کله د سپي نوم په ځون کښېږدې ځون ته یې ډونې ورکې کله هندونه غوندې ورځ ته سر شه پونې ورکې. دا کیم یو رسم کیم رواج کیمه پښتو پلورېته. دا کیم یو رسم کیم رواج کیمه پښتو پلورېته. کیم یو تهذیب کیم یو ادب ته د بالوز غورېته. ته په کیم فکر په کیم خیال په کیله مالیا راونیې کیم یوه منزل ته رسوې ځون چې خو ما راونیې چې په ټیک ټوک سے د هجړه په شان ګډېږه ګولا او خیال مې دا وسه چې غرقېږه ګولا. بیا شاعري کوې د کوم وځون ته سترګاویایې. بیا شاعري کوې د کوم وځون ته سترګاویایې. چوکره بوزۍ کوې سندرې د پغبرګاویایې. ته په خپل شعر شه دغه څرنګې خبرې لیکې درته هیرون یې چې د کیم ادب سندرې لیکې چې ته د وړکې سرې ورشنډې او بخورې لیکې خپله پښتو بربنډوې خو بس مسخرې لیکې. مننه. بیا شاعري کوې د کوم وځون ته سترګاویایې. چوکره بوزۍ کوې سندرې د پغبرګاویایې. ته په خپل شعر شه دغه څرنګې خبرې لیکې درته هیرون یې چې د کیم ادب سندرې لیکې چې ته د وړکې سرې ورشنډې او بغورې لیکې خپله پښتو بربنډوې خو بس مسخرې لیکې. تو هر یو رسم په خپل ځون کښې روستلی ګرونه هر یو رواج د دای په کار بولي د هغې په مسخه لعنت شه چې درته سم وایي د هغې په کړه وړه لعنت شه. مو ته پښتو کې تو دغه یوه وینارو کوي مو ته اسلام و دین مذهب دغه فتوارو کوي چې ته پښتین چېرته یې ډم اکوټنی ته یې چې نه په ښځې په سړي کښې سړی ته یې. مننه. تو هر یو رسم په خپل ځون کښې روستلی ګرونه هر یو رواج د دای په سر سترګې منلی ګرونه چې څوک دې وروي شاعري بس په هغه لعنت شه چې څوک دې ستایي د هغه سړي په خوله لعنت شه چې درته ولعنت شه چې درته سم وایي د هغې په کړه وړه لعنت شه. مو ته پښتو کې توب دغه یوه وینارو کوي مو ته اسلام و دین مذهب دغه فتوارو کوي چې ته پښتین چرته یې ډم اکوټنی ته یې چې نه په ښځې په سړي کښې سړی ته یې. خصوصا د مو د کور او د لغري فنکاره خو خصوصا د مو د کور او د لغري فنکاره چې په سندرې کښې په وړ کې شه غپېږه ګوله خیال مې دا وشه چې غرقېږه ګوله. پښتو زده که پښتو چې پښتو څه ګوره پښتو زده که پښتو چې پښتو څه ته ویایي. پښتین د څه نوم دی پښتین سړی و څه ته ویایي. په پې پیاوړی وي په شاوي وي په واو باندې وګړی پښتین وي ننګیالی په نون همدغه نوموړی پښتین. دا ته چې کې د پښتو دغه مطلب چیرې نه دی. دا ته چې کې
د پښتو دغه مطلب چیرې نه دی. پښتو ساتر و حیا و عزت ته ویایي، پښتو امن رورولي و انسانیت ته ویایي، پښتو ننګ و شجاعت و غیرت ته ویایي، پښتو مینه و وفا و محبت ته ویایي، پښتو اخلاص و احساس و شرافت